روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 9مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې لیکلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هجرت په 2م کال کې د روژې مبارکې میاشتې په 9مه نیټه خبر را ورسېده چې قریش د بدر د جګړې لپاره راوتلي دي. ورونو، د بدر غزا چې د حق او باطل، مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ لومړنۍ غزا وه چې سردار الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم ورکی و. په دې غزا کې بریا د مسلمانانو او شکست د مشرکینو په برخه شو. د مشرکینو شمیر یو روایت 1400 تنه او په بل روایت کې 1000 تنه ذکر شوی دی چې د مشرکینو د دې لوی لښکر مشر د دې امت فرعون ابو جهل بن هشام و چې د ده په شمول په دې غزا کې د مشرکینو نور تر 80 پورې لوی سرداران هم له منځه ولاړل او د مسلمانانو لخوا ووژل شول. همدارنګه د 632 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې په 9مه نیټه قاهره د فاطمیانو د دولت پلازمینه شوه.